روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 10مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات ابن سعد رحمه الله په طبقات الکبرى کې لیکلي دي چې په دې ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواخوږي بیبي ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها چې په کال 555 یا 580 میلادي کال یعنی 88 کال وړاندې له هجرته په مکه مکرمه کې په یو پتمنه او باوقاره کورنۍ کې دې فاني نړۍ ته سترګې غړولې وې وفات شوه. هغه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها چې په ښځو کې لومړنۍ مبارکه بیبي وه چې اسلام یې قبول کړ، او دا هغه سپېڅلې بیبي وه چې مخکې له اسلامه هم په قریشو کې د پاکۍ له وجې د طاهرې په نوم باندې مشهوره وه. د دې وراره د اسلام له 10 مبشرو څخه همدارنګه د اسلام له زړورو پهلوانانو او ویاړونو څخه وو، یعنی زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه، خور یې حاله بنت خویلد او د تر زوی یې ورقه بن نوفل وو. ام المؤمنین بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په 40 کلنۍ کې نکاح وکړه چې په هغه وخت کې د سردار الانبیاء صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله وو. ام المؤمنین بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیره مهربانه زړسواندې او فداکاره بیبي وه چې په 10 هجري یا عام الحزن یا د غم په کال باندې د رمضان المبارک په 10مه نیټه وفات شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په وفات باندې ډیر غمجن وو. او ویل کېږي چې د ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر د وفات په وخت کې 65 کاله وو چې بیا په جنت المعلا یا الحجون کې خاور ته وسپارل شوه. همدارنګه په همدې عام الحزن کې خواخوږی تره یا اکا ابو طالب هم په همدې نیټه باندې وفات شو. هغه اکا چې وروسته تر عبدالمطلب یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د پلار درجه درلوده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه او پالنه له 8 کلنۍ څخه وروسته د ابو طالب پر غاړه باندې وه، او شاوخوا تر 40 کلو یا د عمر تر پایه پورې یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دعوت په لاره کې دفاع کوله.